طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پاکستان ته ځي. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبرته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له ښاغلي متقي سره به په دې سفر کې د مالیې او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویاند احمدالله وثیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي کیدای شي د یوه پلاوي په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دا وعده ورکړی دی او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همدغسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو پر سربه خبرې کیږي. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقي لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د رسمیت پېژندنې خبره نه ده کړې. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.